په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم. دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ، او دغه رنګ نورو رنګونو نه بدل دی، هغه کوم چې بدل کړی دی هغې دی. سلامونه، خوږو ستړي مه شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده لوی کور افغانستان ته راغلي یو، او دا وخت په لوګر کې یو، او لوګر کې بیا سرخ کې یو چې پښتانه ورته وایي او پارسیوانان ورته چرخ وایي. موږ سره مولا بسمیل صاحب دی، تېرې پیښې هم زه راغلی وم، ما غوښتل چې دوی سره یو خپرونه را جوړه کړو، خو دوی هم په منډه باندې وو، زموږ هم واپسې ډېره زر وشوه، هغه خپرونه پاتې وه. تاسو ته دې یاده وي ما په لاره چې زه راتلم ما یو شعر ځان سره د بسمیل صاحب یاد کړی، ما یې زه به د پروګرام د خپرونې شروعات د هغې نه کوم، خو چونکې د دی یاترز یې دلته موږ سره ناست دی دغلته کې شاته، د هغې شعر له شروعات ونه کړل. نور تاسو ښه پوهېږئ چې کوم شعر د خیر د کامنټ کې راته ووایي. ښه بسمیل صاحب، تاسو زیاتر غزل لیکئ که نه نظم؟ نظم مې ډېر 2-3 نظم مې ټوله شاعري کې، نور اکثر د ما غزلې دي. ښه جي ښه، موږ ته به نن څه اوروئ تاسو؟ والله د ما خو اراده دا ده چې ډېر پخوا مې پېښور ته یو نظم لیکلی و. جی جی، هغه په نظم به شروع وکړو، نور به غزلې. او بل بسمیل صاحب زموږ ړومبۍ خپرونه ده که نه، دا زاړه نوي ټول چې کوم دي ستاسو چې کوم زړه ته نږدې شعرونه دي یا ټول راته ووایئ. زه هم پوهېږم چې د ستاسو اورېدونکو ته به د ما ټول شعرونه نه وي، ځکه پې غاړه کې د ما شعرونه نه پیدا کېږي، ټولګې مې ده انشاءالله. نو یو نظم ډېر مخکې په هغه وخت کې چې پېښور کې چاودنې کېدې، په جماعتونو کې، په ښارونو کې، په زیارتونو کې، جی جی، نو داسې موږ پېښور کې سبق ویلی، ډېر ښه وخت هم تېر کړی. جی جی، او یو وطن یو پښتونخوا ده که نه، نو هلته مې شعر لیکلی و پېښور. د نظم عنوان ده پېښور جانان ته. زما د مستې ملنګۍ او لیونتوب وطنه، زما د مستې ملنګۍ او لیونتوب وطنه، زما د ښکلې مینې ځایه پېښوره یاره، پریشان پروت دی سر د ایښی د شمشاد په غېږ کې، ای له پردیو او له خپلو مرور یاره. او د تا د ښار په کوم یو ګوټ کې چې چاودنې کېږي، یوه چره یې خامخا زما په زړه لګېږي، او ستا توده غېږه به پرې نږدم د رقیبو له قصده، مرګی مې لګي خو دا ستا بېلتون مې نه لګېږي. او د خدای له کوره مو بلا موده پښه نیولې، له خپل مولا نه خفه نه یو، امنیت خراب دی، په جماعتونو کې تکبیر اورو، خطر هم وینو، د آخرت په بازارو کې هم حالت خراب دی. او شومه له خدای سره خبر په نیمایي کې پاتې، شومه له خدای سره خبر په نیمایي کې پاتې، ښکلي منځونه مو رنګین شول د زړګي په وینو، او شول مو په خولو کې تسبیحات لکه ګل پاڼې پاڼې، سپینې سجدې مو تکې سرې شوې د تندي په وینو. او عبدالرحمن بابا به خود روحاني کډه کوي چې په لحد او هدیرو کې هم چاودنې کېږي، او د ښه سړي قبر بسمله د جنت روضه وي، نن په جنت د پښتنو کې هم چاودنې کېږي. دا نظم پخوا پېښور ته بلکل اورو مسلسل راته ووایه. پښتو تا به نازوو چې کراري شي، تا ملا ته ودوو چې کراري شي، او دغه ژوند مو د فاسد لمانځه په څېر دی، دا به بیا راګرځوو چې کراري شي، او امن نشته د کفن دکان هم بند دی، مرګه موږ خپله درځو چې کراري شي، او موږ خپل زړونه امانت له خپلو واخلو، موږ خپل زړونه امانت له خپلو واخلو، بیا یې بېرته ورکوو چې کراري شي، او پیښې باد او موږ څانګې یو بسمله، بس دا فکر کوو چې کراري شي. او بل غزل چې قسمت مې مخې ته دیوال دی، بله لاره نشته، بس بې دا ستا له پرېښودلو بله چاره نشته، دا ستا په لاس زما د کور د دروازې ټک ټک ټک، په دې دنیا کې تر دې ښه سندره یاره نشته. او باید د یو کال غزل کار دی د 5 کلونو، خو د هنر دپاره څوک دومره بېکاره نشته، او که یې ونه وینم په خوب کې د یو چا په شکل، که یې ونه وینم په خوب کې د یو چا په شکل، د پېښور د ښکلولو بله لاره نشته. او بسمله پام په ملنګۍ کې درنه ځان ورک نشي، کچکول د شته په کچکول کې د هنداره نشته. ډېر ښه دی بسمیل صاحب، ډېر ښایسته.
وخت ډېر تنګ دی څو بیتونه دي نو بیتونه یو مطلب نه لري نو غزل ځکه نشو ورته ویلی وخت ډېر تنګ دی د دیدن مونځ هم مکرو دی خو ته مزه قضایي پکې روا ده او د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه کې یو څه مسلماني پکې روا ده د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه کې یو څه مسلماني پکې روا ده او دا اسلام دومره سخت نه دی ملا جانه داسې لږ لږ عاشقي پکې روا ده او دا دنیا به لعنتي وي ای بسم الله دا دنیا به لعنتي وي ای بسم الله مګر ښکلې زندګي پکې روا ده نه یم ټول دانه دانه یم او ښه ډېر یم ځان پسې ذره ذره یم او ښه ډېر یم ان جنت ته مې هم زړه نه کېږي هرو ان جنت ته مې هم زړه نه کېږي هرو زه له ښکلو نه خفه یم او ښه ډېر یم او جمرو کې مې شیطان په ګلو ویشتی په جمرو کې مې شیطان په ګلو ویشتی لنډه دا ده چې ساده یم او ښه ډېر یم او چې اور واخلم ستا د سترګو له خماره چې اور واخلم ستا د سترګو له خماره بیا په خپل لوګي نشه یم او ښه ډېر یم په توبې د عاشقۍ باندې بسم الله زه ختلی همیشه یم او ښه ډېر یم دا په زړه مې څو ځله کړوده شو وظیفه مې مکمله کړوده شو او دا پردي راوړي بلکل نه خپلېږي سر د لاندې مې څنګه کړوده شو ارشاد دی نو یوه قطعه ده ارشاد مزه د زندګي له شپو او ورځو وکړه مزو د زندګي له شپو او ورځو کډه وکړه چې ښکلي بې سلامه په موږ تېر شول ځای چې ځو او د ښکلو په محفل کې مو ارزښت له لاسه ورکړ د ښکلو په محفل کې مو ارزښت له لاسه ورکړ په ږیره کې مو سپین تارونه ډېر شول ځای چې ځو او د وخت هم صبر تمام شو موږ به لاړ شو او ښکلي نه راځي ماښام شو موږ به لاړ شو او ژوند پرست د پیتوګرو شو هلکه کې میخانه کې شیخ امام شو موږ به لاړ شو ما ته د خپل یو بیت را یاد کړ چې ملا دعا ته حاجت نشته دی چې ټول پاسېږو ښکلی چې پورته شو مجلس په اختتام ورسېد ارشاد اورو جي او یو غزل ده ارشاد چې عقل د خره زړه د زمري وي که انسان هم وي نو خوی به یې د سپي وي ټول اسلام یې په ښځه جاري کړی ټول اسلام یې په ښځه جاري کړی د افغان هم عجیبه مسلماني وي او د اسلام دین به د کفر د خندا شي د اسلام دین به د کفر د خندا شي چې پښتون پکې د خپل وخت صحابي وي او ان د خدای تر دیدن پورې به طالب وي ان د خدای تر دیدن پورې به طالب یم په جنت کې به زما دستار بندي وي او په دنیا کې که خوږ شی وي ای بسم الله یا به علم یا به عاشقي وي یا به علم یا به عاشقي